له درې رنګه ملي بیرغ لرې کیږو خو د طالبانو سپین ته ورنږدې کیږو. دلته انسانان قتل شوي. دا بیس د چک په سیمه کې دی. اوس لوټه لوټه او سیمه باروتو زهرجنه کړې ده. له کږلېچونو ډکې لارې سوي فصلونه د شدیدو تېرو شوو جګړو شاهدي ورکوي. پر دې سیمه هم بې پلوټه الوتکې برید کړی چې خلک یې زیان ملکیان بولي. د موږ باغونه تکلیف یې وروره ولا خو تیاره څوک هم غږ نه اوري. نظام هم پیژني غیر نظام هم پیژني ملکي اوس ګوره اوس د شپې تیارې راشي اوس د دې وړکي څه ګناه. له دې ورهاخوا دا کلی بیا په شپنیو عملیاتو کې زیانمن شوی دی. دلته خلکو ته د سر د تاوان ترڅنګ مالي زیان هم اوښتی دی. ملکي وګړو ته د سر او مال د زیان اوښتو یوه بله بیلګه د جلګې ولسوالۍ په چتو کلي کې ده. دلته هم ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې د عامو خلکو کورونه بمبار کړي او د دې ترڅنګ په همدې ځای کې یو مشهور ملا هم وژلی دی. په کس صرف ننوتلي دي هغه زناناوې د کوره ایستلي دي بل کور ته یې بولي دي او د موږ پلار په موږ ځای کې په دهلیز کې په ویلي شیرپ یې کړې ده روستلی دی دلې نو په ډېر ظلم سره په ډېر وحشت سرکش کړی دی دا یې لاس پښې پې مات کړي دي د هر چا ته پته شته ده چې دا یو ملکي عادي سړی و. دی ژوندي ونیول خو چې ژوندي دی ونیول در سبا یې زه په چوک باندې په دار باندې کش کړه تر څو چې دغه ټول ملت عبرت یې واخلي چې بل څوک داسې ګناه ونه کړي. نو تا واخیستل په خپل کور کې دی بې ګناه چې هیڅ نه جرم یې نه درلوده نه کومه سلا وه ورسره نه کوم ثبوت وه ورسره په خپل کور کې د شهیدان کړل. د ملکیانو د وژنې پړه یو لوری هم نه مني خو دواړه پوهېږي چې ملکیانو ته ضرر رسیږي. حکومت طالبان ګرم ګڼي او طالبان حکومت. سړک په چا وران کړی وي هغه چا به د ملامت به وي چې پاسه بم پرې غورځوو. کورونه واړه وړکي کورونه یې چړنګول د دې ملامت به په چا باندې د واړه وړکي ملامت یې ده یا د ببي ملامت یې ده د واړه ماشوم ملامت یې ده چې دی په کور کې شي شکوري په وړاندې کو که د هغه چا ملامت یې وي چې بمونه په باندې ورځي ګوردینات ورکوي هغه ټول په شهادت شي. دا خو معلومداره ده چې د دې ملامتیا د اشرف غني په غاړه باندې ده د افغانستان په اداره باندې ده او په غربیانو باندې ده. د وردګو والي بیا وایي د ملکیانو ژوند ته په عملیاتو کې تر وروستي حده پام کوي. کېدای شي عملیاتو کې اشتباهات شوي وي څو وخته مخکې په سرمرده کې د قواو د خوا نه بیروني قواو د خوا نه عملیات وشول او هلته یو کور ړنګ شو. موږ د هغو خلکو نه غوښتنه وکړه چې رسمي عفوه وغواړي هغو معذرت وغوښته. دا سیمې کلونه کېږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي مګر پراختیایي کارونه بیخي په نشت حساب دي. د جګړې عقدې د حکومت او طالبانو والیانو ترمنځ شخصي دښمنۍ پیدا کړي دي. طالبانو د جلګې په نازخیلو کلي کې د والي کور په بمونو الوزولی. بېځایه عملیاتو مخالف یو او بیا به مخالف وو په هېڅ صورت به موږ د خپل عالي ارمان او هدف چې لرو هغه د دوو ځوانانو د احساساتي عمل قرباني کوونه. د میدان وردګو ولسونه له دواړو غاړو غواړي چې په شپنیو عملیاتو کې د دوی ژوند ته پام وکړي.